أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین روان دے آیاتن مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ دا اہل کتاب و احوال بیان کرل کہ دی اہل کتاب بار بار دا وعدو خلاف ورزی وکړه کما وعدے چې کړي وا هغه ټول وعدے دی اہل کتاب و یهود و نصارا هغه ماتولي. اس پا دی آیت مبارک کی بیا اللہ تعالی دی اہل کتاب تا دا اسلام دعوت ورکی. اللہ فرمائی یا اہل الکتاب اے اہل کتابو، تورات او دا انجیل حاملینو، قد جاءکم رسولنا پتحقیق سر راغ تاسو تا زمونگ دا آخری پیغمبر کہ دا کم پیغمبر پیشنگوئی ستاسو پا کتابونو کی شویدہ دا اغا پیشنگوئی مطابق تاسو تا زمونگ دا جانبنا آخری پیغمبر راغے. اس دا آخری پیغمبر چی دا بارا کی دا خبرہ دنیا تا واضح دا چی دی امیدے و یو مدرسہ کی یو دارالعلوم کی تعلیم ندی حاصل کرے او ندی یو استاد نے چی کم دی سزدک نہ کرے دا او تاسو هم پدی باندې خپوئے چی دا چانا سویلی ندی. باوجود داغی دا آخری پیغمبر تاسو تا اللہ یبین لکم کثیرا بیانی تاسو تا دیر مما دا اغی خبرنا دا اغی سیزننا کنتم تخفون من الکتاب چیئے تاسو چی تاسو اغی پٹھوے پا اقبل کتابنا. دی اہل کتابو اقبل کتاب تورا کی باقیدہ درجم دا سنگسار کی دو احکامات کارا موجود دی. باوجود دا دی چی کم دی دوی با درجم دا احکام بے پٹولو او دا غی پا دے باندی بے دا سزا ورکولو، دا کوڑو ورکولو او دا غشان دا مختورولو دا احکامات بے خلقو تا بیانول او پاغی بے پیسی اغستے. دا پیغمبر تاسو تستاسو دا کتاب بارکی بیان کئی کہ ساسو کتاب کی دا احکامات تی و تاسو پدی عمل نہ کویں او دا پٹوے. کہ دا پیغمبر تاسو تستاسو دا کتاب دا خبری بیانی نو دا معجزات ندی دکا چی دا سبق ویلے ندی نہ دا چا شاگردی کردی دا نو چی ساسو دا کتاب دی بیان تاسو تا کئی دی نو دا معجزات تی او دا وحی پذریہ باندی دا طول اطلاعانی اور معلومات اللہ ورکی. ویعفو عن کثیر اور دیر خبری دا سی دی چی دا پیغمبر داغی بیان نکی درتا چونکہ داغی دین سرا سو غرض اور وابستگی نشتا. بعض خبری بدا سی بھی تورات انجیل کی چی داغی دا شریعت اسلام سرا سو وابستگی اور سغرض نشتا نو داغی بیان دتا نکی خوچی دا کم دا دین اسلام سر داغی وابستگی دا او تاسو اغا پٹھوے اغا احکامات نو اغا تاسو دا پیغمبر بیانی لہذا دی پیغمبر باندی ایمان روڑے او دا اغا پیغمبر دی چی دا کم ستاسو کتابون کی دا علامات دا پیشن گوئی شوی دی داغی مطابق اللہ دا آخری پیغمبر تاسو روڑے گا. اور بیاوت فرین قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پتحقیق سر راغ تاسو تا
د الله د جانب نه نور او کتاب مبین ښکارا. جمهور مفسرین دلتا د نور نه مراد ذات مبارکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین نہ مراد قرآن مجید ذکر کئی. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری بخپل تفسیر جامع البیان کے عمدہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ دی اہل تورات و اہل انجیل والتا دا اسلام دعوت ورکو چې دا پیغمبر تاسو تراغی او دیس تاسو دا کتاب احوال تاسو ته بیانای. نو دی دا اللہ دا جانبنا یو نور دے. نور نہ مراد حق واضح کول، کفر مٹاول او دا اسلام حقیقت بیانول. دا پیغمبر تاسو ته پدی حیثیت سره نور دی چې دی دا حق وضاحت تاسو ته کیا، دا کفر اغتیاری دا اسلام پرنا کی بدلیا او و کتاب مبین او دل اللہ یو کتاب ورکلی دی چې هغه کار کتاب دی چې پای کې ساسو د کتابونو چې کم خبرې تاسو پټوي داغي بیان پکې دی چې هغه د توحید بیان دی، هغه د حلال و حرام، هغه د شریعت احکامات. لہذا نور نہ مراد دلتا ذات مبارکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور کتاب مبین نہ مراد قرآن مجید دے. بیا بعد مفسرین فرمائی کہ دی نور نہ مراد نور ہدایت تے کہ یا نور حسی دے. نو دا قرآن مجید چکم آیاتنا ظاہر آغین چکم مفہوم واضح کی گی کہ اللہ ہوئی کہ لقد من اللہ عن المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. پتحقیق سر اللہ پتاسو باندے احسان کردے اے مؤمنانو کہ ام پتاسو کی پیغمبر رالی گلی دی. اللہ سمرا پیغمبران چی رالی گلی دی اغدا انسان او بشر دی. خزمونگ استاسو پشان انسان او بشر نوی اگر کامل انسان سید البشر افضل البشر بھی دیکھا چی اللہ دا جانب نا اغی توحی کی گی اس قسم چی رضا ما پشان بشر دی زمو دا پیغمبر درمیان ڈیل وی فرق دے. اگر تا اللہ وحی رالی گی، اللہ اگر تا دا غیب خبر بیان اطلاع ورکی او عام انسان دا دی خبر محروم دی. زما پشان بشر ندی بلکہ زمونگنا اللہ تعالیٰ دا انسان دا جنس دا پیغمبران رالی گلی دی. او اللہ دلتا احسان ذکرو کو چی پتاسو اے بنان دا اللہ دا باندے احسان دی چی ان پتاسو کی پیغمبر رولی گو. دا احسان دا دی وجہ نے ذکرو کو چی دا پیغمبر چونکہ ستاسو دا جنس نا دی نو دا عبادات دا افعال ستاسو دا پارا یو نمونہ دا. کہ فرق ستاسو دا جنس نا نوی بیا با خلقو دا ویل چرا دا افعال و دا کارونا دا زمون دا پارا حجت ذکر نا دی زمون حقیقت یو شانی دی دا بل حقیقت نا دی. دا شان لقد جاءکم رسول من انفسکم اللہوی پتحقیق راغ تاسو امتاسو نام پیغمبر. کوئی دا خبر واضح دا کہ تمام پیغمبران افضل البشر کامل انسان اور سید البشر بھی. اور بیا جناب رسول چکم دی دا تمام انسانانو کی چکم دی کامل انسان اور سید البشر افضل البشر دی. بیا دا نور حسی بارکی بشمار احادیثو کی دا خبر راغلی دا کہ دا نور حسی چسنگ دا انور اور دا سپومی دا نور دی دغه شان نور اللہ پل پیغمبر لعمر کردی دی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تی اگر بیان کئی کہ دا اللہ آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں ٹون لذات حسین اور مخ مبارکی دا ٹون لذات روخانہ چاچے بدا اللہ پیغمبر دا مخ مبارک جمال بیانولو نو تشبیح بے دا سپومین سرور کولا کہ دا اللہ دا پیغمبر دا مخ دا سپومین زیاد حسین دے. دا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا روایت تی کہ دا اللہ دا پیغمبر مخامخ دو غاخون میں اس کی خلا و جریوہ دا اللہ پیغمبر بچی کلا خبری گفتگو کولی داغین بد نور پشان یو سیز راوتو او قاری دبا. اور جابر بن سمرات عنہ روایت تی
هغه وایي یو شپه زه د الله پیغمبر سره ناست وم او دا 14مه شپې سپومې وه او ډېره زیاته حسینه وه. وي ما به د الله پیغمبر مخ مبارک ته هم کتل او سپومې ته هم کتل. د الله په ذات باندې قسم وي چې زما په نسبت باندې د الله د پیغمبر مخ مبارک د سپومې نه زیات چې کوم دی حسین او ښایسته ماته ښکارېده. نو دا نور حیثي الله د الله خپل پیغمبر له ورکړې وه. برحال نور نه مراد کفر تیارې ختمول او حق واضح کول دي. الله پیغمبر اخیری پیغمبر هغه پیغمبر دی چې هغه د کفر تیارې چې کوم دی هغه ختم کړي او د حق هغه رڼا یې واضح کړه چې هغه د اسلام رڼا ده. ورپسې اوس الله تعالی د قرآن مجید مقاصد او فیدې بیانوي. دا کم الله چې نور او بعد وی چې دا نور او کتاب جن دوه نه مراد چې کوم دی قرآن مجید دی. نو الله تعالی د قرآن مجید چې کوم دی هغه فیدې او مقاصد منتخیا چې یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. کم خلق چې د الله رضا لټولو د پاره د الله خوشنودي حاصلولو د پاره الله د دې کتاب په ذریعہ باندې سبل السلام د سلامتیا لارې خلقو ته ښیي. کم خلق چې د الله رضا لټي او د الله رضا حاصلولو کوشش کوي نو قرآن مجید د قرآن مجید په ذریعہ باندې الله تعالی دغه خلقو ته د سلامتیا لارې ښیي. او بیا دویم نمبر ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه او الله وباسي بیا د دې قرآن مجید په ذریعہ باندې خلق تاسو لرا د تیارونه رڼا ته باذنه په خپل اذن او په خپل حکم او په خپل توفیق سره. دریم نمبر ويهديهم الى صراط مستقيم او د دې قرآن مجید په ذریعہ الله تعالی تاسو ته نیغه لار ښیي. په نیغه لار تاسو روانئ چې هغه دین حق دی. اوس دلته الله تعالی دریم والا مقاصد د قرآن مجید بیان کړل چې څوک لومبنی شرط پکې دا دی چې د الله رضا او د الله خوشنودي حاصلول لپاره څوک چې کوم دی په هغې باندې د الله رضا او خوشنودي حاصلوي نو قرآن مجید هغه ته سبل السلام د سلامتیا لاره ښیي. او د سلامتیا لاره هغه لاره ده چې د کم لاره باندې الله تعالی د تلو اجازت ورکړی دی چې هغه د هغې باندې الله تمام انسانانو ته دعوت ورکوي چې په دې لاره باندې تاسو روان شئ چې هغه لار د پیغمبران چې په کومه لار باندې روان دي په کومه لار پیغمبر تلل کوي په کومه طریقه پیغمبران خپل ژوند تېروي دغه سبل السلام لاره ده. او دا وی چې کوم دی د دې مصداق دین اسلام دی. د دین اسلام نه علاوه الله تعالی بل لاره بل طریقه نه خوښوي. الله ته پسندیده طریقه او لار هغه د دین اسلام ده. الله نه د یهودیت نه عیسایت نه مجوسیت دا ټول لارې الله نه خوښوي. صرف الله د دین اسلام لاره خوښوي. الله دې خلقو ته بیا د دې قرآن مجید په ذریعہ باندې دا دین اسلام هغه لاره هغه ته روانه کړي. او سلامتیا لار نه مراد دام دی چې الله دوی ته د جنت لاره چې کوم دی په هغې باندې روانه کړي. ځکه چې د سلامتي لار چې کوم دی هغه د کور وي او کور چې کوم دی مراد نه جنت دی. لہذا څوک چې په دین اسلام باندې روان شو الله دته د جنت لاره هغې باندې روان کړي او جنت ته ورسي. بیا دلته پسې د ظلمات یا تیارو ذکر راغی. نو ظلمات دلته مراد چې کوم دی د کفر تیارې دي او د نور نه مراد د اسلام رڼا ده. نو د کفر تیارې ولې وي؟ په دې تیاره کې د انسان ډېر زیات پریشان او حیران کن وي. یو خوا بل خوا ته فکرمند وي او په حیرانتیا کې وي څه ورته ښکاري نه وي. دا کافر هم چې کوم دی په دې خپل کفر کې هم دغه شان پریشان دي او حیران کن دي او لارې ورته سمې نه ښکاري او ډغرې خوري. نو ځکه الله دلته د ظلمات نه مراد کفر یاد کړ، د کفر تیارې.
او نور مراد کم دی اسلام رڼا ده چې هغه ښکاره رڼا ده چې په هغې باندې څوک روان شو نو منزل مقصود ته به ورسي او هغه منزل مقصود چې کم دی هغه جنت دی د جنت د نعمتونو حقدار به وګرځي. ورپسې الله بیا وایي ویهدیهم الی صراط مستقیم. دینه مراد چې کم دی دین حق لاره ده. د دین حق لارې چې کم دی تمام جهات تمام اطراف دا متفق دي او د دې مخالف د دین باطل تمام لارې هغه ګډې وډې دي په هغې کې کوږوالی دی. لہذا دا دین اسلام چې کومه لاره دین حق هغې ته الله صراط مستقیم وي نو الله د دې قرآن مجید په ذریعه باندې هدایت کوي او ښودنه کوي تاسو ته د نیغې لارې چې هغه دین حق دی. چا چې په دین حق باندې روان شو دی به کامیاب او کامران وي. یا اهل الکتاب اے اهل کتابو قد جاءکم په تحقیق سره راغی تاسو ته رسولنا زمونږ پیغمبر چې دا آخري پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. یبین لکم دی تاسو ته بیانوي کثیرا ډیر مما د هغې خبرونه او د هغه څیزونه کنتم چې تاسو یې تخفونه چې پټوئ من الکتاب د کتاب نه تورات انجیل کې چې کوم دي تاسو احکامات پټوئ او دې ته ښکاره کوي هغه احکامات. ویعفو عن کثیر او د ډېرو نه دی درګذر کوي گویا د هغې بیان نه کوي درته چونکې د هغې تعلق د دین سره شته نه لہذا دین اسلام سره د هغې د بیان ضرورت نشته نو د ډېرو نه چې کوم دی درګذر کوي. قد جاءکم من الله په تحقیق سره راغی تاسو ته د الله د جانب نه نور رڼا و کتاب مبین او کتاب ښکارا قرآن مجید دی. یهدی به الله د دې قرآن په ذریعه الله تاسو ته هدایت کوي یا تاسو روانوي. من اتبع هغه څوک چې هغه پیروي کوي رضوانه د الله رضا سبل السلام نو الله په کومه لار رواني په سلامتیا لارو باندې روان کی سلامتی لار باندې روان کی. او دویم نمبر ویخرجهم من الظلمات الى النور باذنه او د دې قرآن مجید په ذریعه الله تعالی په خپل توفیق سره تاسو اوباسي د کفر د تیارونه د اسلام رڼا ته. ویهدیهم او د دې قرآن مجید په ذریعه الله تاسو ته ښودنه کوي او تاسو روانوي الی صراط مستقیم پنی غلار باندې چې هغه دین حق دی. یا اهل الکتاب اے اهل کتابو قد جاءکم په تحقیق سره راغی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمون یبین لکم چې بیانوي تاسو ته کثیرا ډیر مما د هغې خبرونه د هغه څیزونه کنتم چې تاسو یې تخفونه چې هغه پټوئ من الکتاب د کتاب نه. ویعفو عن کثیر او د ډیرو خبرو هغه درګذر کوي د هغې بیان درته نه کوي. قد جاءکم من الله په تحقیق سره راغی تاسو ته من الله د الله د جانب نه نور چې مراد نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. و کتاب مبین او کتاب ښکارا چې هغه قرآن مجید دی. یهدی به الله الله چې کوم دی د دې قرآن مجید په ذریعه باندې یهدی روانی تاسو یا خی تاسو ته من اتبع رضوانه هغه چاته چې څوک پیروي کوي د الله د رضا او د الله د خوشحالۍ. سبل السلام د سلامتیا په لارو باندې تاسو بیا الله روانوي. ویخرجهم من الظلمات الى النور باذنه او بیا الله تاسو اوباسي د دې قرآن مجید په ذریعه باندې په خپل توفیق سره د کفر د تیارونه اسلام رڼا ته. ویهدیهم الی صراط مستقیم او روانی تاسو ته په صراط مستقیم باندې چې هغه دین حق لاره ده.